نو دا د ملک واکداران د پنجاب واکداران نه غواړي پښتانه پښتو وایي، بلوچ بلوچي وایي، سندی سندی وایي. حالانکه پنجابي ژبه ته خطر دی. دوی خپله ژبه هم قربان کړه بدبختانان، او د پردیو ژبه هغه ژبه چې په دې ملک کې صرف 2% خلک وایي هغه یې قومي ژبه وګرځوله. موږ په خپل وخت کې دا پښتو مورنۍ ژبې چې څه دي، که پښتو ده، که براوي ده، که بلوچي ده، حتی هزارګي ده، جاموټ ژبه ده، دا موږ د لازمي مضمون په توګه دا لازم کړه چې په هر کلاس کې به دا مورنۍ ژبه ویل کېږي. د دې دپاره استادان وټاکل سو، ټریننګ وسو، کتابونه چاپ سو. لیکن بدبختانه چې بعد کې حکومتونه راله، هغه دغه قانون چې دی هغه شاته وغورځوئ. حالانکه دا قانون اوس هم موجود دی چې په ټولو سکولانو کې، که سرکاري سکولان دي که پرایویټ سکولان دي، په هغه کې مورنۍ ژبه د تعلیم او د تدریس ژبه. پښتو ژبه موږ ژغورلی سو د ریاست په حواله. که څه هم موږ په کور کې پښتو وایو، د خپل کور کې د خپل مور سره، د پلار سره، د بچیانو سره پښتو ژبه وایو، لیکن لازم دا دی چې په پښتو ژبه کې تعلیم وي. په پښتو ژبه کې زده کوونکي بچیان اول خپله مورنۍ ژبه کې دا هغوی زده کړي وکړي، او دا د تعلیم ژبه سي، دا د پوهنتون ژبه سي، دا د پوهنځۍ ژبه سي، دا ژبه د دفتر ژبه سي. نو بیا دا ژبه موږ ساتلی سو. کله دا ملک په وجود کې راغی پاکستان، نو په 1948 کې د هغه وخت حکمرانانو فیصله وکړه چې اردو ژبه د دې ملک قومي ژبه وګرځول سي. په دې حواله تر ټولو زیات چې احتجاج وسو، د غبرګون رالی، هغه د بنګال د مشرقي پاکستان د بنګالیانو وو. هغوی وویل چې بنګالي ژبه تر ټولو زیات ویونکو خلک ژبه ده په دې ملک کې. نو هغوی په دې لار کې احتجاج روان کړی. بیا په 1952 21 فروری په ډاکا پوهنتون کې چې د ډاکې لوستونکو دا غوښتنه کوله چې زموږ ژبه دي، بنګالي ژبه دي، د دې بنګله ژبه دي، د دې ملک قومي ژبه وګرځول سي. نو بیا د پاکستان واکدارانو هم په هغه لوستونکو باندې تیری وکړی، ډزې وکړې. د هغه په نتیجه کې بنګالي لوستونکي په شهادت ورسېدل او ډېر زیات پکې زخمیان سو. بیا د بنګال حکومت، د بنګلادیش حکومت دا مطالبه وه د ملګرو ملتونو سره چې دغه ورځ دی د مورنۍ ژبو په توګه ونمانځل سي. بیا په 1999 کې نو ملګرو ملتونو دا پریکړه وکړه چې 21 فروری به په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو د ژغورنې د هغه د تحفظ په توګه نمانځل کیږي. نو دا د نن موږ دلته په کوټه پریس کلب کې د پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند له اړخه دا د مورنیو ژبو د اهمیت په حواله دا تابع وکړه چې دا سیمینار، دا غونډه جوړه کو او دلته عالمان راسي، خپل وینا وکړي او بیا د مورنۍ ژبو په اهمیت باندې خبره وکړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا وخت په ټوله نړۍ کې شاوخوا 7,000 ژبې ویل کیږي. خو دا هم لوی یو دغه خبره ده چې 3,000 ژبې داسې دي چې هغه په ختمېدو دي، هغه د دې فنا او بقا سره مخامخ دي. او داسې ژبې سته چې هغه ژبې چې هغه د ساینس و، د ټکنالوژي و، د نت ژبې وګرځول سوې، هغه لا ژوندی دي، په هغه کې پښتو شامله ده. خو بدبختانه دې ملک کې پښتو ژبه نه د تعلیم ژبه ده، نه د دفتر ژبه ده، نه د عدالت ژبه ده. نو دا ژبه داسې په دې ملک کې ورځ په ورځ دا دې ته خطر دی پښتو ژبې ته. نو موږ د نن ورځې په حواله دا غوښتنه د پاکستاني واکدارانو څخه کوو چې پښتو ژبه دي د دفتر ژبه سي، پښتو ژبه دي د تعلیم ژبه سي، پښتو ژبه دي د عدالت ژبه سي. نو ورسره نورې ژبې هم چې مورنۍ ژبې دي هغه دې هم د قومي ژبې وګرځول سي، هغه دې د قومي ژبې سي، او دارنګه به دا ژبې تحفظ سي او دا ژبې به محفوظه پاتې سي.